د طالبانو دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش د پیاوړتیا په اړه د امریکا راپور رد کړ. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړی چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې د پیاوړتیا په حال کې د طالبان مخالفین ځان ته جذبوي. د امریکا د دفاع وزارت په دغه راپور کې راغلی چې داعش ډلې ظاهرا په افغانستان کې سقوط غوره کړی، خو د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو مخالفین خپلو لیکو ته جذبوي. د طالبانو دفاع وزارت بیا وایي چې امریکا په داسې راپورونو غواړي په افغانستان کې خپلې ماتې توجیه کړي. طالب ویان ټینګار کړی چې داعش ډله په افغانستان کې حضور نه لري او نه دوی ورته د جدي ګواښ په سترګه ګوري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د داعش ډلې پر وړاندې طالبانو د مبارزې ستاینه وکړه. هغه په عین حال کې ویلي وو چې طالبان له القاعده ډلې سره د اړیکو پرې کولو لیواله نه دي او دا کار یې امریکا سره د دوحې تړون خلاف عمل دی.